د اشرف غني بله لویه کارنامه بیا یې زړونه وګټل. دا چې څنګه مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون له غرمې وړاندې د ملي امنیت د ابشارو اداري کمپلکس کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د زړه سلبستریز روغتون د بنسټ ډبره کېښوده. ارګ په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه روغتون به په 14 جریبه ځمکه کې د تلخونې په ګډون په 4 پوړونو کې په نړیواله کچه جوړ شي. چارواکي وایي دغه ودانۍ د اړتیا پر مهال له 8 څخه تر 12 پوړونو پورې د لوړولو او 200 بستریز روغتون ته د ارتقا ظرفیت لري. ارګ لیکي ملي تدارکاتو ادارې له صفت ساختماني شرکت سره د 350.8 میلیون افغانیو په ارزښت د یاد روغتون د جوړولو تړون لاسلیک کړی چې په 3 کالو کې چارې بشپړېږي. امنیتي چارواکو د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د زړه سلبستریز روغتون د افغانستان په کچه لومړنی دولتي روغتون وباله او ټولو ته د هغه د جوړولو مبارکي وویله. ولسمشر محمد اشرف غني د ډبرې کېښودو په مراسمو کې اړوند مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د زړه سلبستریز روغتون قراردادي شرکت دی وهڅوي څو د جوړولو چارې په 2 کالو کې بشپړې کړي. ولسمشر غني هیله څرګنده کړه چې د پولیسو روغتون هم ژر تر ژره په یو نمونه‌يي روغتون بدل شي. ولسمشر زیاته کړه د نظامي روغتونونو روغتیايي خدمات ښه شوي مګر په ملکي روغتونونو کې لا هم ستونزې موجودې دي او زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. ولسمشر د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ همغږۍ او همکاري تصادفي نه بلکې د دوی د پرله پسې هلو ځلو لاسته راوړنه وبلله. هغه زیاته کړه تاسو په وروستیو 2 میاشتو کې په خپل مبارزو او سرښندنو سره ثابته کړه چې د نظام ساتونکي او د جمهوریت ملاتړي یاست. غني د غونډې په یوه څنډه کې امنیتي او دفاعي ځواکونو او ټولو هیوادوالو ته د نورو د توقع پر خلاف او د طالبانو د تهدیدونو باوجود د ولسمشرۍ ټاکنو د بریالي ترسره کېدو مبارکي هم وویله. په وروستیو کې محمد اشرف غني د افغانستان د طبي شورا څخه وغوښتل چې د دوی له لوري غوره شوي نورمونه او معیارونه باید تطبیق او هر ډاکټر د صحي بورډ له لوري د فعالیت جواز ولري او سویه تثبیت شي ځکه د ډاکټر تېروتنه نه جبرانېدونکې ده. په هر حال تاسو د ولسمشر د دغه اقدام په حق له نظر لرئ. خپل نظرونه مراته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.